سلام د ودان میډیا یوټیوب او د فیسبوک باندې لیدونکو پر دې هیله چې روغ جوړ او د سجامې پرتم ولرئ دا د نور د انتظار شیبې پای ته ورسېدلې که څه هم تېره ورځ د 2024 میلادي کال نړیوال شلاوري جام رسما پیل شوی دی سبا سهار چې سه شنبې ورځ کیږي 5 بجې به افغانستان په خپل ګروپ کې د یوګنډا سره سیالي ترسره کوي که څه هم تېره شپه پینجي او ویسټ انډیز د دغه ګروپ څخه سیالي ترسره کړې وه لومړیو کې داسې انګېرنه کېدله چې ویسټ انډیز به په ډېرې اسانۍ ماته ورکړي پینجي لوبډلې ته خو ولې دغه کم هدف او دومره ښه پایټ بیا هم کولی شي یو نوې هیله راژوندی کړي نوې هیله په دې معنی چې په ان جي چې دومره انټرنیشنل یا نړیوال زیات کرکټ هم نه لري یا دومره زیات کرکټ نه کوي نو بیا هم دوی وکولی شو هوم ټیم یا کورنۍ لوبډله ویسټ انډیز سره یې ښه مقابله وکړله موږ ته هم یو امید پیدا شو ځکه د پی ان جي په مقابل کې د افغانستان بالینګ او بیټینګ ډېر ښه دی همدغه افغان تر اتو پورې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي چې په سی پی ایل سیالیو کې یا د ویسټ انډیز کوم داخلي لیګ چې دی په دې کې لوبیږي تر ټولو زبردسته خبره دا ده لیدونکو چې دوی د کنډیشن هوا د وشتنځایونو او د هر څه سره بلد دي ځکه کوم لوبغاړي چې نوي کوم هیواد ته لاړ شي تر څو چې د هغه ځای هوا او یا د هغه ځای د پیچونو سره بلدیږي نو طبعا وخت نیسي خو دا د خوښۍ ځای دی چې افغانان لا تر وړاندې د ویسټ انډیز په پیچونو باندې سیالۍ ترسره کړې دي انشاءالله یوګنډا دومره غټه لوبډله ورته ځکه نشو ویلی چې دوی په کال کې ډېر کم کرکټ لري خو تاسو وګورئ تر اوسه پورې یوګنډا افغانستان یو ورځنۍ یا 50 اوریزه سیالۍ کړې ده چې هغه سیالۍ هم په 2009 میلادي کال کې ترسره شوې ده یعنی تقریبا تاسو وګورئ 15 کاله مخکې افغانستان او یوګنډا سیالۍ ترسره کړې خو څه هم دغه سیالۍ یوګنډا په ګټه پای ته رسېدلې وه د خوښۍ ځای دا دی چې دغه سفر د افغانستان لپاره دا 15 کلونه ډېر بریالي وو او نن د افغانستان لوبډله حتی نیمه پای لوبه یا سیمه فاینل ته پرېام شنونکي نظرونه ورکوي نو انشاءالله سبا موږ باوري وو چې یوګنډا په وړاندې زموږ توپ اچونکي او توپ وهونکي دواړه په خپل فارمیټونو کې ښه وځلیږي تاسو کولی شئ په سبانۍ سیالۍ چې د افغانستان او یوګنډا سیالۍ ده او د دواړو لوبډلو به لومړنۍ سیالۍ وي په نړیوال جام کې نو کولی شئ خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ دغه نظرونه به بیا هم موږ سبا د سیالۍ وروسته ټول رایوځای کوو او په دغه باندې به بیا بحث کوو تر بیا ښې چارې